یو حدیث کې راځي د انس رضی الله عنه حدیث دی او د ابو هريره رضی الله عنه هم نقل دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې اذا تواجه المسلمان بسيفهما فقتل احدهما الاخر فقتل احدهما صاحبه فهما في النار. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دوه مسلمانان مخامخ شي او د دوړو سره وسله په لاس کې وي، توروي او داسې ټوپک وي، ارشي چې وي وسله په لاس کې، او دا دوړه د یو بل سره جنگ شروع کړي، دا یو ملکی فقتل احدهما صاحبه، دا یو را پاسېږي د خپل د بل صاحب مرګره ملکی. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې فهما فی النار، دا دوړه په جهنم کې وي. نبی علیہ السلام ناشنا فیصله. صحابه دې ته حیران شو. نبی علیہ السلام ته ویل اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم هاذا القاتل، جرم خور دی قاتل دی او په کار دار چې دا سزام دی قاتل ته ملاو شي. دی را پاسې د خپل ورور چې دی ملک د جرم وک کدل اوس الله سبحانه و تعالی سزا ورکړي، دا حقدار د سزا دی او جرم یې کړی دی، مجرم ته سزا ورکول کیږي. اوس دا مقتول دا خو مظلوم دی او دته چې سزا ورکول کیږي جات جهنم ته ځي، دا به ولې ځي؟ نبی علیہ السلام فرمایل چې دی چې و داغه د رامخکې کېدلو نه مخکې د هغه د قتل اراده کړې وه، خو صرف دومره کار وشو چې هغه بل پرې رامخکې شو، دی هغه خپل ارادې پوره کولو ته پرې نه ښوده. نو دته چې الله سبحانه وتعالی دا سزا ورکوي او دی مجرم حسابېږي، دی د خپل ارادې مطابق، نو الله سبحانه وتعالی د طرف نه چې فیصله راځي دا د ارادې مطابق راځي. څومره چې زموږ او ستاسو اراده یې کنه او عمره به الله سبحانه وتعالی د طرف نه فیصله راځي.